الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم ورونو زمونږ او د وابیانو په مابین کې یوه اختلافي مسئله هغه جمع بین الصلاتین یعنی د دوو فرضونو د جمع کولو مسئله ده. د دوو فرضونو د جمع کولو دپاره درې طریقې دي. یو جمع التقدیم ده، دویم جمع التأخیر ده او دریم جمع سوری ده. جمع التقدیم داسې چې د ماسپښین په وخت کې د ماسپښین او د مازدیګر دواړو لمونځونه وکړي، او د ماښام په وخت کې د ماښام او د ماخوستن دواړو لمونځونه وکړي. یعنې د عصر لمونځ را مخکې کې ظهر ته او د عشاء لمونځ را مخکې کې مغرب ته. دا جمع التقدیم ده. او جمع التأخیر دا ده چې د مازدیګر په وخت کې د مازدیګر او د ماسپښین لمونځ یو ځای وکړي. نو د مازدیګر په ټیم کې ماسپښین مونځ هم وکړي، نو د ماسپښین مونځ دې د خپل وخت نه مؤخر کړو، او یا د ماخوستن په وخت کې د ماخوستن او د ماښام مونځ سره یو ځای کړي. نو په دې دواړو صورتونو کې یو لمونځ خامخا بې وخته کیږي. او دریمه جمع سوری ده. نو جمع سوری چې ده هغه دا ده چې د ماسپښین لمونځ د ماسپښین په اخر وخت کې او د مازدیګر لمونځ د مازدیګر په اول وخت کې وکړي، او د ماښام لمونځ د ماښام په اخر وخت کې او د ماخوستن لمونځ د ماخوستن په اول وخت کې وکړي. په دې صورت کې حقیقتا هر لمونځ په خپل وخت کې ادا شو، یوازې صورت د جمع شو. دې ته فعلي جمع هم وایي، او دا جمع په سفر کې دا جمع سوری بالاتفاق جایزه ده. یعنی چې د ماسپښین مونځ په اخر وخت کې وکړي، او د مازدیګر مونځ په خپل ټیم کې په اول کې وکړي. د ماښام مونځ د ماښام په اخر وخت کې وشي، او د ماخوستن مونځ په خپل د ماخوستن په وخت کې په اول وخت کې ادا شي. نو په کومو احادیثو کې چې د جمع ذکر راغلی دی د هغوی ټولو څخه همدا جمع مراده ده. اوس د مذاهبو تفصیل ورونو واورئ. اول په دې کې به تاسو پوه شئ چې دا د وابیانو مسلک د یو مذهب سره موافق نه دی. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې د سفر او د باران د عذر په صورت کې جمع التقدیم او جمع التأخیر دواړه جایز دي. او نفس سفر عذر دی، په روان حالت کې وي او که په ولاړ حالت کې وي. او همدارنګې د تیز رفتاری ضرورت وي او که د تیز رفتاری ضرورت نه وي. دویم د امام مالک رحمه الله مذهب دی. د امام مالک رحمه الله په مذهب باندې د سفر او د باران د عذر په صورت کې جمع التقدیم او جمع التأخیر جایز دي. او نفس سفر عذر نه دی، بلکې کله چې مسافر په روان حالت کې وي جمع ورته جایزه ده، او که په روان حالت کې نه وي نو بیا ورته نه ده جایزه. او په یو روایت کې دا هم دي چې روان حالت هم عذر نه دی، بلکې عذر دا دی چې د یو څه په وجه د تیز رفتاری ضرورت وي، نو بیا جمع بین الصلاتین یعنی د دوو منځونو یو ځای کول جایز دي، او کنی نه دي جایز. او دریم مذهب د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی. هغه وایي د سفر او د باران او د مرض په صورت کې جمع التقدیم او جمع التأخیر دواړه جایز دي. نو د ده په نیز مرض هم عذر دی. ګوره مسافه د سفر د امام صاحب په نیز درې مراحل دي، او د امام مالک، امام شافعي او امام احمد په نیز 14 فرسخه دي. او دا دواړه اقوال متقارب دي، ځکه چې 14 فرسخه 48 میله جوړیږي. نو تقریبا د ټولو په دې اتفاق دی چې مسافه د سفر 48 میله ده. د امام صاحب مذهب په جمع بین الصلاتین کې دا دی. امام صاحب فرمایي چې جمع سوری صرف جایزه ده، چې د ماسپښین مونځ په خپل وخت کې وي خو اخر وخت کې وي، او د مازدیګر هم په خپل وخت کې وي خو په اول کې، د ماښام په اخر وخت کې او د ماخوستن په خپل اول وخت کې. نو دا جمع سوری د امام سے په مذهب جایزه ده. او جمع حقیقي چې ماسپښین وروسته کې مازدیګر ته یا مازدیګر را مخکې کې ماسپښین ته، دارنګې ماښام وروسته کې ماخوستن ته او ماخوستن را مخکې کې ماښام ته. نو دې ته امام صاحب چې دا جمع التقدیم او جمع التأخیر ورته وایي، امام صاحب ورته ناجایز وایي. یوازې د عرفات او د مزدلفې په ځای کې ورته جایز وایي، او نور د امام صاحب په مذهب ناجایز دی. د لامذهب وابیانو جمع بین الصلاتین دا ده چې عذر وي او که نه وي، هر جمع بین الصلاتین ته جایز وایي.
هدیت المهدی جل اول صفحه یوسل او نه. که د کور څخه خپل پټي ته راوتلی وي جمع بین الصلاتین کوي. د کرکټ او فوټبال لوبه چې په مازیګر کې کوي نو د هغې دپاره هم جمع بین الصلاتین ته جایز وی. لکه د لامذهب و شیخ الکل ثناء الله میر ترسری لیکي حکومتي مامور هر وخت جمع بین الصلاتین کولی شي. فتاوی سنایه جل اول صفحه 406. دکاندار هم هر وخت کولی شي جل اول صفحه 603. د فوټبال لوبغاړي هم هر وخت جمع بین الصلاتین کولی شي جل اول صفحه 601 او 622. وحید الزمان غیر مقلد لکی الجمع بین الصلاتین من غیر عذر ولا سفر ولا مطر جائز عند اهل الحدیث هدیت المهدی صفحه یوسل او نه. یعنی خلاصه دا چې د دوی په نیز باندې عذر وي او که عذر نه جمع بین الصلاتین جایزه ده چې دا د ټول امامانو د ټول امت مسلمه په خلاف ده. د لامذهبو په نیز د سفر اندازم پته نه لګیږي. د دوی د سفر اندازه نه ده معلومه لدی وجه د هر لامذهب د سفر اندازه د بل نه مخالف وي. په یو ځای کې وابیان وایي د سفر مسافه 3 میله ده. فتاوی سنایه جل اول صفحه 610. په بل ځای کې وایي 10 میله ده. فتاوی سنایه جل اول صفحه 460. په بل ځای کې وایي چې 12 میله ده. فتاوی سنایه صفحه 463. په بل ځای کې وایي 48 میله ده. فتاوی سنایه صفحه 422. کله وایي 1 میل ده. المحلى صفحه 20. کله وایي چې 3 یا 9 میله ده. فتاوی ستاریه جل 3 صفحه 50. کله وایي چې حد نه ده مقرر. الروضة النبیه جلد 1 صفحه 22. نو د ائمه ثلاثه رحمهم الله په نیز باندې د عذر په صورت کې جمع بین الصلاتین جایزه ده. د ائمه ثلاثه د پاره دلیل چې لا مذهب هم په دلیل کې پیش کوي هغه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث ده. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفر سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. مسلم جلد اول صفحه 640. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوې د تبوک په موقع د ماسپخین او د مازیګر او د ماښام او د ماخوستن لمونځونه جمع کړیو. د دې مفهوم روایت تقریبا چې په ټولو صحاحو کې موجود ده او په ابو داود جلد اول صفحه 102 کې باب الجمع بین الصلاتین کې د معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت موجود ده چې د جمع التقدیم ذکر پکې شوی ده. یعنی د مازیګر منځ پکې را مخکې شوی دی ماسپخین ته او د ماخوستن منځ پکې را مخکې شوی دی ماښام ته. لیکن لږ وروسته به تفصیل وکړو چې دا روایت انتهایی کمزور او ضعیف دی. د احنافو دلایل ډیر زیات دي. یو دلیل د قرآن آیات دی. الله پاک فرمای ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. سورة نساء آیات نمبر 103. یعنی بشکه چې لمونځ په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی دی په معلوم وختونو کې. نو کله چې لمونځ په معلوم وخت کې فرض شو او د وخت نه مخکې فرض نه دی نو ادا به څرنګه د وخت نه مخکې کوي. لکه الله پاک د مازیګر منځ په مازیګر کې فرض کړی دی نو چې فرض نه په ماسپخین کې نو ماسپخین کې به څنګه کوي. دارنګه الله پاک د ماخوستن منځ په خپل وخت کې فرض کړی دی نو چې په کم وخت کې فرض نه دی لکه د ماښام په ټیم کې نو څنګه به ادا کوي. لکه یو سړی چې فرضي حج په خپل وخت کې نه کوي بلکې د رمضان په میاشت کې کوي نو د رمضان په میاشت کې حج فرض نه دی نو څنګه کوي نو د حج بالکل نه کیږي. یا لکه یو سړی د رمضان شریف د روزو دپاره خپل وخت مقرر کی. الله پاک د رمضان میاشت ورته ټاکلې ده لیکن یو قمقل لامذهبه د معینې میاشتې د راتلو څخه 3 میاشتې مخکې روژه ونیسي نو فرض نه ادا کیږي. یا لکه یو کمقل سړی چې د جمعې د ورځې لمونځ د چهارشنبې په ورځ کوي نو مونځ یې نه کیږي. همدارنګه څوک چې د مرګ نه مخکې پښې غځوي نو د هغه جنازه نه کیږي. یا یو څوک د نکاح نه مخکې اولاد غواړي نو دا د عقل لوی قحط دی. همدارنګه د وخت نه مخکې فرض لمونځ کول دا د عقل قحطي ده.
او درې وړه امامان خو په اجتهاد دا خبره کوي لیکن لا مذهبان خو بغیر د عذر نه کوي نو موږ لا مذهبانو ته وایو چې ستاسو د عقل قحطي ده. امام ابو داود رحمه الله فرمای ليس في جمع التقدیم حدیث قائم، یعنی په جمع التقدیم کې هیڅ صحیح حدیث نشته، یعنی په هیڅ صحیح حدیث کې داسې نه دی راغلی چې د مازیګر مونځ د ماسپښین په ټیم کې وکا او د ماخوستن مونځ د ماښام په ټیم کې وکا. د لامذهب یو څو ظلم دي. یو لامذهب مولوی ثناء الله امیر ترسری د انګریزانو یو ملازم عبدالحفیظ ته اجازت ورکړو چې د مازیګر مونځ ته په ماسپښین کې کولی شي. فتاوی سنایه جلد اول صفحه 615. نو ټول لامذهب د الله د رسول په خلاف د انګریزانو د یو ملازم تقلید کوي، نه د الله خبره اوري او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دویم مولوی ثناء الله امیر ترسری د مازیګر په وخت کې فوټبالرانو ته فتوا ورکړه چې د ماسپښین په وخت کې د مازیګر لمونځ وکړئ. فتاوی سنایه جلد اول صفحه 621. الله پاک فرمای دویم دلیل د قرآن نه حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، ساتنه کوي تاسو پر ټولو لمونځونو او خصوصا پر لمانځه منځني یعنی مازیګر، یعنی هر لمونځ خپل وخت کې کوي. لیکن لامذهب مولوی ثناء الله امیر ترسری د مازیګر په وخت کې فوټبالرانو ته فتوا ورکړه چې په مازیګر کې خپل فوټبالونه او کرکټونه کوي او د مازیګر لمونځ د وخت نه مخکې په ماسپښین کې کوي. الله پاک فرمای په خپل وخت کې کوي حافظوا علی الصلوات، او دی و چې به وخت هم درته جایز ده. د مازیګر مونځ ماسپښین کې هم کولی شي او د ماخوستن مونځ په ماښام کې هم کولی شي. فتاوی سنایه جلد اول صفحه 621. دریم دلیل د احنافو دپاره آیات کریمه ده. الله پاک فرمای فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، یعنی پس پیدا شول پس له دوی څخه داسې بد خلیفګان چې ضایع کړو دوی لمونځ او متابعت وکړو دوی د شهواتو، پس ژر به یو ځای شي دوی له بد عاقبت سره. او بې وخته لمونځ کول دا هم د لمونځ ضایع کول دي، لکه د ماسپښین په ټیم کې د ماسپښین مونځ نه کول دا د ماسپښین د مونځ ضایع کول دي، او د ماښام په ټیم کې د ماښام د مونځ نه کول دا د ماښام د مونځ ضایع کول دي. څلورم دلیل د احنافو دپاره آیات کریمه ده. الله پاک فرمای فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، پس تباهی ده دپاره د لمونځ کوونکو هغو چې دوی له لمانځه خپله غافله دي، یعنی په خپلو اوقاتو او آدابو سره نه ادا کوي. نو هغه څوک چې د ماسپښین مونځ نه غافله یو په مازیګر کې کوي او د ماښام د لمونځ نه غافله او په ماخوستن کې کوي، نو هغه هم د دې آیات مصداق ده. د دې څلورو آیاتو نه دا خبره واضحه شوه چې د لمانځه دپاره وختونه مقرر دي او د دې محافظت واجب ده او د دې وختونو خلاف ورزي کول د عذاب باعث ده. او ښکاره خبره ده چې دا آیتونه قطعي ثبوت دي، نو اخبار احاد د دې مقابله نشي کولی، او کله چې د اخبار احادو لپاره د صحیح توجیه گنجایش هم موجودي. نو ګورئ ورونو د دې درې واړو امامانو سره یو آیات هم په دلیل کې نشته. او ما خو تاسو ته ویلي چې د لامذهب و مذهب خو د قرآن نم خلاف ده او د احادیثو نم خلاف ده او د امامانو د مذاهبو نم خلاف ده. درې واړه امامان که جمع بین الصلاتین کوي د هغوی په خلاف موږ دومره شدید رد نه کوو، صرف دومره وایو چې تاسو خطا یې او د امام سے مذهب د دې څلورو آیاتو سره موافق دا ثواب ده. خو خطا ته به الله پاک یو اجر ورکوي او ثواب ته به الله پاک دو اجر ورکوي. او غیر مقلدین هغه خو مجتهدین نه دي. له دې وجه نه د مسلم شریف جلد 2 صفحه 96 کې امام نووي رحمه الله فرمایي چې غیر مجتهد چې د بل مجتهد پیروي نه کوي او په غیر واضح مسایلو باندې په خپل سوچ باندې عمل کوي، هغه په هر صورت کې ګناهګار ده. د احنافو دپاره احادیث هم ډیر زیات په دلایلو کې درته پیش کوم. یو حدیث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. متفق عليه. صحیح البخاری جلد اول صفحه 228 کتاب المناسک، دارنگی مسلم شریف جلد اول صفحه 413 کتاب الحج.
معنی دا د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې ما هیڅ کله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې بې وخته لمونځ کړی وي مګر دوه لمونځونه بې وخته کول د ماښام او ماخوستن لمونځ د حج په موقع کې په عرفات کې دواړه د حج په موقع کې دواړه سره یوځای کړه او په دغه ورځ د سحر لمونځ د خپل معتاد وخت نه مخکې وکړو او همدا د فقه مسله ده صاحب د شریعقایی فرمای لا یجمع فرضان فی وقت بلا حج یعنی د حج څخه علاوه به دو فرضه په یو وخت کې نه جمع کیږي لکه د بخاری په دغه حدیث کې راغله چې پیغمبر علیه السلام په ټول عمر کې دو منځونه په یو وخت کې نه دي کړي مګر د حج په موسم کې دو منځونه چې ماښام او ماخوستن دی دغه سره یو ځای کړه. دویم حدیث عن ابي قتاده رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى. مسلم جلد اول صفحه 209 په تحاوی کې الفاظ داسې دي چې ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه بان يؤخر صلاه الى وقت اخرى. تحاوی باب الجمع بين الصلاتين جلد اول صفحه یوسل او 14. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په خوب کې تفریط یعنی قصور نشته. تفریط یعنی قصور په ویخه کې ده چې یو سړی لمونځ نه کوي تر دې چې د بل مانځه وخت راشي. امام محمد رحمه الله دریم دلیل په حدیثو کې امام محمد رحمه الله فرمای چې ماته د ثقه راویانو په ذریعه خبر را رسیدلی دی چې حضرت عمر رضی الله عنه ټول اسلامي علاقو ته خطونه ولیږل او خلک یې د جمع بین الصلاتین یعنی د دوو منځونو د یو ځای کولو نه منع کړه. د دې نه منع کړه چې د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ په یو وخت کې وکړی شي او د ماښام او د ماخوستن لمونځ په یو وخت کې وکړی شي او وی لیکل چې په یو وخت کې دوه لمونځونه کول ګناه کبیره ده. موتا امام محمد صفحه یوسل او 22 باب الجمع بین الصلاتین. دارنگی بهقی جلد 3 صفحه یوسل او 49 او مستدرک حاکم جلد اول صفحه 215 او لا مذهب وحید الزمان لیکي چې بی د عذر نه د دوه منځونو جمع کول زموږ د اهل حدیث او وابیانو علامه ده. سبحان الله د لا مذهب علامات داسې شی ده چې حضرت عمر رضی الله عنه ورته ګناه کبیره ویلې ده. اوس د لا مذهب دلیل ته جواب ورکوم. ګوري ورونو 4 آیات او 3 احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته ما پیش کړ. غیر مقلدین چې کوم حدیث پیش کوي د هغې نه جواب واوره. غیر مقلدین وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوې د تبوک په موقع د ماسپښین او د مازدیګر او د ماښام او د ماخوستن لمونځونه یو ځای کړي. نو ګوره د ائمه ثلاثه او د دې لا مذهب ټولو دلایلو ته جواب داده چې د جمع بین الصلاتین څومره واقعات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم را نقل شوي دي په هغې کې جمع حقیقي نه ده مراده یعنی جمع التقدیم او جمع التأخیر نه ده مراد. داسې نه دي شوي چې د مازدیګر لمونځ ماسپښین ته رامخکې شوی دی یا د ماسپښین لمونځ مازدیګر ته وروسته شوی دی یا د ماخوستن لمونځ ماښام ته رامخکې شوی دی یا د ماښام لمونځ ماخوستن ته شوی دی. داسې نه دي شوي بلکې جمع سوری مراده ده یعنی مطلب د ماسپښین لمونځ په خپل وخت کې شوی خو اخیرني وخت کې او د مازدیګر لمونځ په خپل وخت کې شوی خو په اول وخت کې. دارنګې د ماښام لمونځ په خپل اخر وخت کې شوی دی او د ماخوستن لمونځ په خپل اول وخت کې شوی دی. او د جمع سوری دپاره زموږ سره ډیر دلایل دي. ګورئ اول دلیل د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت ده. هغه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې کله به په سفر کې تلوارو نو د ماښام لمونځ به یې وروسته کولو تر دې چې د ماخوستن د لمونځ سره به یې یو ځای کړو. حضرت سالم فرمایي چې حضرت عبدالله ابن عمر به هم داسې کول چې کله به په سفر کې تلوارو نو اقامت به د ماښام وکړو بیا به 3 رکعته لمونځ وکړو د سلام څخه وروسته به لږ انتظار وکړو او د ماخوستن لمونځ به یې وکړو. بخاري جلد اول
صفحه 149 ابواب تقصير الصلاه. ګوره په دې حدیث کې تشریح شوې ده چې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به د ماښام د لمانځه څخه د فارغېدو نه وروسته لږ انتظار کولو او د هغې څخه وروسته به یې د ماخوستن لمونځ کولو او د دې انتظار بله وجه نشي کیدی سوا د دې نه چې هغه د ماخوستن د وخت د داخلېدو یقیني کېدل غوښتل. حافظ ابن حجر اقرار کړی دی چې دا حدیث د جمع سوری دپاره دلیل دی. فتح الباری جلد 2 صفحه 465. نافع عن عبد الله بن واقد، نافع د عبد الله ابن واقد په طریقې سره روایت ذکر کړی دی چې د عبد الله ابن عمر مؤذن یوه ورځ وفرمیل چې د ماښام د لمانځه وخت دی. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ورته وفرمیل چې سر یعنی ځه تر دې چې نږدې شو غروب د شفق یعنی اخر وخت د ماښام شو. نو بیا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما راکوز شو او د ماښام لمونځ یې وکړو. بیا انتظار وکړو تر دې چې شفق زایل شو یعنی ماخوستن داخل شو. نو د ماخوستن لمونځ یې وکړو. بیا وفرمیل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله تلوارو نو داسې به یې کول لکه ما چې وکړه. ابو داود جلد اول صفحه 171 باب الجمع بین الصلاتین. ابو داود شریف نه یوازې دا چې په دې حدیث باندې سکوت کړی دی بلکې د دې یو متابع هم ذکر کړی دی چې الفاظ داسې دي. عن عبد الله بن العلاء عن نافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. یعنی مطلب دا چې د ماښام د مانځه ټیم ختم شو، اول د ماښام مونځ وکړو چې د ماښام د مانځه ټیم ختم شو بیا د ماخوستن مونځ شروع کړو. او امام داري قطني دا روایت په بېشمېره طریقو سره ذکر کړی دی او سکوت یې پرې کړی دی. امام داري قطني جلد اول صفحه 393. د ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمونځ وکړو 8 رکعاته یو ځای، د ماسپښین او د مازیګر څلور رکعاته یادوي او 2 رکعاته یو ځای یعنی د ماښام 4 رکعاته او د ماښام 3 رکعاته او د ماخوستن 4 رکعاته. نو راوی وایي چې ما ورته ویلي چې یا ابا الشعثا زه خو دا ګمان کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماسپښین وروسته کړی وي اخر وخت ته او مازیګر به یې رامخکې کړی وي اول وخت ته او ماښام به یې وروسته کړی وي اخر وخت ته او ماخوستن به یې رامخکې کړی وي اول وخت ته. نو صورت به یې د جمع وي. نو ده ورته وفرمیل چې زما هم دا ګمان دی. مسلم جلد اول صفحه 246 کتاب صلاة المسافرین وقصرها. په دې حدیث کې د 2 راویانو ګمان عین د احناف مطابق دی. علامه عثماني رحمه الله په فتح الملهم کې د جمع سوری دپاره یو باریک دلیل ویلی دی. خلاصه دا ده چې احتمالات عقلی د جمع بین الصلاتین دپاره ډیر زیات دي، خو وابیان صرف په 2 صورتونو کې جمع بین الصلاتین کوي. ګوره اول صورت د وابیانو باندې د اعتراض په طریقې زه ذکر کوم چې جمع په مابین د لمونځونو د ماسپښین او د مازیګر کې دا خو وابیان کوي، لیکن دویمه جمع په مابین د لمونځونو د ماښام او د ماخوستن کې دا وابیان کوي. دا 2 جمعې کوي، ماسپښین او مازیګر سره یو ځای کوي، ماښام او ماخوستن سره یو ځای کوي. د دې نه ماسوا تقریبا 8 قسمه جمع بین الصلاتین نوره ده او هغه وابیان نه کوي. لکه جمع په مابین د لمونځونو د ماخوستن او د سحر کې، ماخوستن او د سحر په مابین کې جمع بین الصلاتین نه کوي. د سحر او د ماسپښین په مابین کې جمع بین الصلاتین نه کوي. د سحر او د مازیګر په مابین کې جمع بین الصلاتین نه کوي. د سحر او د ماښام په مابین کې جمع بین الصلاتین نه کوي. د ماسپښین او د ماښام په مابین کې جمع بین الصلاتین نه کوي. د ماسپښین او د ماخوستن په مابین کې جمع بین الصلاتین نه کوي. د مازیګر او د ماښام په مابین کې جمع بین الصلاتین نه کوي. د مازیګر او د ماخوستن په مابین کې جمع بین الصلاتین نه کوي. نو ټول له صورت دي، صرف په 2 کې دوی جمع بین الصلاتین کوي. نو په دې ټولو صورتونو کې جمع بین الصلاتین یوازې په 2 صورتونو کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل شوې ده. په دې 10 صورتونو کې صرف 2 صورتو کې د پیغمبر علیه السلام نه را نقل ده چې هغه د ماسپښین او د مازیګر د لمونځونو جمع ده او د ماښام او د ماخوستن د لمونځونو جمع ده. او دا ځکه چې د دوی په منځ کې جمع سوری ممکنه ده او په باقي صورتونو کې جمع سوری نه ده ممکنه. او که مراد حقیقی جمع شي نو حقیقی جمع خو په مابین د دې ټولو صورتونو کې ممکنه ده. دا 10 واړه اقسام ممکن دي
وبعبارة اخرى که څوک سوال وکړي چې څه حکمت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوو صورتونو کې چې ماسپښین او مازدیګر دی او ماښام او ماخوستن دی جمع کړې ده او په نورو صورتونو کې نه ده کړې، نو احناف جواب کولی شي او هغه دا چې په دغه دوو صورتونو کې جمع سوري ممکنه ده او په باقي صورتونو کې ممکن نه ده ممکنه، او مراد خو جمع سوري ده. او د جمع حقیقي قائلین یعنی وابیان هغه جواب نشي کولی، ځکه چې جمع حقیقي خو په ټولو صورتونو کې ممکنه ده. نو که په دوی اعتراض وشي چې په دې کې څه حکمت دی چې پیغمبر علیه السلام د سحر او د ماسپښین مونځ نه یو ځای کولو، د سحر او د ماښام مونځ نه یو ځای کولو، د سحر او د ماخوستن مونځ نه یو ځای کولو، د سحر او د مازدیګر مونځ نه یو ځای کولو، د ماسپښین او د ماښام مونځ نه یو ځای کولو، د ماسپښین او د ماخوستن مونځ نه یو ځای کولو، د مازدیګر او د ماخوستن مونځ نه یو ځای کولو، په دې کې څه حکمت دی؟ جمع حقیقي خو پکې ممکنه ده، نو دوی څه معقوله وجه نشي بیانولی، او احناف بیانولی شي چې په دې کې جمع سوري نه ده ممکنه، یعنی په صورت کې سحر او دارنګي ماخوستن سره یو ځای کوی نشي، ځکه په منځ کې وخت مکروهه دی. دا به هم په ضمن د سوال او د جواب کې ووایم. که ته اعتراض وکړي چې جمع سوري خو د ماخوستن او د سهار په مابین کې ممکنه ده، دارنګې د مازدیګر او د ماښام په مابین کې ممکنه ده، نو ګوره جواب دا دی چې د مازدیګر او د ماښام په مابین کې وخت مکروهه حایل دی، له دې وجې نه هلته ممکنه نه ده، ځکه چې د مازدیګر اخر وخت مکروه وخت دی، او همدارنګې د ماخوستن او د سهار په مابین کې وخت مکروهه حایل دی چې هغه د ماخوستن اخر وقت ده، لدی وجه د دوی په مابین کې جمع سوري نه ده ممکنه. په جمع سوري باندې بعضې خلکو اعتراضات کړي دي، او د هغې نه به د الله پاک په توفیق زه درته جوابونه ذکر کړم. په مسلم شریف کې د حضرت انس رضی الله عنه روایات داسې دي چې جمع سوري ترېنه مرادول نه دي ممکن، لکه د حضرت انس رضی الله عنه د یو روایت الفاظ داسې دي چې عن انس عن النبي صلی الله علیه وسلم اذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. مسلم جل اول صفحه 245 کتاب صلاة المسافرین. نو په دې حدیث کې د یؤخر الظهر الى اول وقت العصر کلمه ده، یعنی د ماسپښین مونځ به وروسته کولو اول وخت د مازدیګر ته. همدارنګې پکې د ماښام په باره کې د حین یغیب الشفق کلمه ده، یعنی چې کله به شفق غایب شو او د ماخوستن ټیم به داخل شو، نو بیا به پیغمبر علیه السلام د ماښام مونځ کولو. نو ګورئ ورونو جواب واورئ، په دې الفاظو کې غایه په مغیا کې نه ده داخله، او د حین یغیب الشفق معنا دا ده چې د ماښام لمونځ به په هغه وخت کې وکړو کله به چې شفق غایبېدو ته نږدې و. او د دې تایید د دې نه کیږي چې په ابو داود جل اول ابواب صلاة السفر باب الجمع بین الصلاتین کې د ابن عمر یو واقعه دارنګې ده چې یو ځلې په یو سفر کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته د خپل کور والا د مرض په وجه د تیز رفتارۍ ضرورت شو، د خپل کور د مرض په وجه، نو هغه د ماښام لمونځ مؤخر کړو. الفاظ داسې دي فصار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. په بل روایت کې داسې الفاظ دي حتی کان بعد غروب الشفق. جامع الاصول جلد 5 صفحه 214 رقم الحديث 4010. خو په بل روایت کې الفاظ داسې دي حتی اذا کان بعد ما غاب الشفق. دارقطني جلد اول صفحه 391 باب الجمع بین الصلاتین. په بل روایت کې الفاظ داسې دي چې حتی اذا کاد یغیب الشفق. دارقطني جلد اول صفحه 393. په بل روایت کې الفاظ داسې دي چې حتی اذا کاد ان یغیب الشفق. دارقطني جلد اول صفحه 394. نو وختونه لنډ لنډ و، له دې وجې راویانو روایت بالمعنا کړی دی. چا د کاد یغیب الشفق یعنی شفق غایب شوی ته غایبېدو ته قریب، او چا د قبل غیبوبت الشفق په الفاظو سره دا واقعه نقل کړې ده. خلاصه دا چې د غیبوبت د شفق نه مخکې دا واقعه شوې ده، خو وختونه لنډ لنډ دي، نو بعضې د غیبوبت د شفق نه وروسته ذکر کړی دی. او دا توجیه او تطبیق له دې وجې څخه راجح دی چې د ابن عمر په باره کې مخکې صریح روایت تیر شو چې هغوی په جمع سوري باندې عمل کړی دی. مثلا د بخاري په جلد اول صفحه 109 کې
قل ما يلبس حتى يقيم النساء الفاظ دي. او په ابو داود جلد اول صفحه یوصل او یو اویا کې الفاظ داسې دي چې حتى اذا كان قبل غیبوب الشفق فنزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء. یعنی د ماخوستن د مانځنه مخکې د ماښام مونځ وکړو، بیا انتظار وکړو چې شفق زایل شو، د ماخوستن ټیم داخل شو، نو بیا د ماخوستن مونځ وکړو. دویم اعتراض وابیان دا کوي چې په جمع سوری باندې د جمع بین الصلاتین اطلاق نه دی صحیح، ځکه چې په جمع سوری کې خو هر لمونځ په خپل وخت کې ادا شوی دی. نو جواب ورته دا وکړي چې په جمع سوری باندې د جمع بین الصلاتین اطلاق خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حمنه بنت جحش ته فرمایل فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجتمعين بين الصلاة. ترمذی ابواب الطهارت باب في المستحاضة. یعنی تجمع بین الصلاتین کوا غداسی پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای چې داسې جمع بین الصلاتین کوا. د ماسپخین منځ خپل ټیم کې کوا خو په اخر وخت کې، او د مازیګر منځ خپل ټیم کې کوا خو په اول وخت کې، دارنګه د ماښام منځ خپل ټیم کې کوا خو په اخر وخت کې، او د ماخوستن منځ په خپل ټیم کې کوا خو په اول وخت کې. نو دا جمع بین الصلاتین ته کوا. ګوره پیغمبر علیہ السلام دی جمع سوری ته جمع بین الصلاتین ویل دی. دریم اعتراض غیر مقلدین دا کوي چې جمع التأخیر خو په جمع سوری ور حمله دی شي، لیکن د جمع التقدیم د روایت حملول خو په جمع سوری باندې ممکن نه دي. جواب ګوره د جمع التقدیم ذکر جمع التقدیم دا چې د مازیګر منځ په ماسپخین کې وکي او د ماخوستن منځ په ماښام کې وکي. دا یوازې د حضرت معاذ ابن جبل په یو روایت کې دی، په ابو داود جلد اول صفحه 102 کې دی، چې دا انتهایی کمزور روایت ده. خپل امام ابو داود د دې حدیث د ذکر کولو نه وروسته فرمایي قال ابو داود لم يروى هذا الحديث الا قتيبة وحده وهي اشاره الى ضعف هذا الحديث. امام ترمذی د ابواب السفر لاندې دوباره د باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین ذکر کړی دی، او د دې باب لاندې د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه همدا حدیث ذکر کړی دی، او په اخر کې فرمایلی دی چې حدیث معاذ حدیث حسن غریب تفرد به قتیبة لا نعرف احدا رواه عن الليث غیره. او امام حاکم چې تساهل مشهور دی هغه دې حدیث ته کمزور ویل دی. هغه په معرفت علوم الحديث کې د امام بخاری دا قول نقل کړی دی چې ان بعض الضعفاء ادخله على قتيبة. امام ابو داود فرمایي چې د جمع التقدیم په باره کې صحیح روایت نشته، نو په دې باره کې په عمدة القاری کې د علامه عینی رحمه الله کلام د مطالعه قابل ده. د الله پاک په توفیق ما مشت نمونه خروار لږ تفصیل درته وکړو. عمدة القاری کې وګورئ جلد 2 صفحه 504 او یا طبعه استنبول.